کتابونه لیکي جنید بغدادي رحمه الله په خپله فرمایي وایي چې دغه بادشاه دومره دا اعلان وکړ خو په دې مجلس او دې محفل کې داسې څوک نه شول پیدا کېدلی چې د جنید بغدادي رحمه الله مقابلې ته جګ شوي وای ټول خلک خاموشه دي بادشاه به یې اعلان کړ چې د مو قومه که چېرته په دغه محفل او مجلس کې داسې یو سړی موجود وي چې د جنید بغدادي رحمه الله مقابلې ته تیار وي نو جګ شئ که چا د جنید بغدادي مقابله وګټله نو زه به دومره انعام ورکوم وایي دې وخت کې جنید بغدادي رحمه الله فرمایي چې د مجلس او د محفل نه یو کمزوری خلک پر طالب راجګ شو چې رجګ شو نو دې وخت کې وایي موږ هم داسې حیرانه شو خلک هم حیرانه دي چې داسې عجیبه خبره دی دومره لوی سړي دي دومره لوی پهلوان چې نوم لري په دې ټوله بادشاهۍ کې داسې یو خلک پر ادنا طالب د دې مقابله څنګه کولی شي موږ هم داسې حیرانه شو خلک هم حیران دي خلک پوه دي چې دا خو لیونی دی د دومره لوی بادشاه مقابله دغه سړی څنګه کولی شي وایي دې وخت کې د طالب ورته وایي چې بادشاه سلامت زه دې نه د جنید بغدادي مقابله کوم خو په یو شرط باندې یې کوم چې دغه جنید بغدادي ته به زه په غوږ کې یو پټه خبره کوم بادشاه مې صحیح جنید بغدادي ته یو پټ خبر وکړي مشکل خو نشته دا خو د زمانې یو لوی پهلوان دی ټول مشهور شخصیت دی نو طالب ورجګ شو د جنید بغدادي ته په غوږ کې وایي چې جنید بغدادي زه په دې باندې پوهېږم چې ته د وخت لوی پهلوان یې هېڅ چم تر اوسه پورې کومه مقابله او میدان ګټلی نه دی خو ای جنید بغدادي رحمه الله زه د وخت کې یو کمزوری سړی یم ادنا طالب یم نو زه د کوم برخه نه وینم خو زه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د باغچې او ګلاب یم د هغې وارث یم که ته راته زوره چپه کې په دې میدان کې نو زه د بادشاه چې کوم انعام او کوم پیسې مقررې کړې دي په دا به مو ته وکړو زه په دې باندې علم حاصل کړم دا علم چې زه حاصل کړم نو ته به الله جل شانه په دواړو جهانونو بدلې درکوي وایي دې وخت کې د جنید بغدادي رحمه الله فرمایي چې د نبي علیه السلام مبارک نوم یې وخوسته په ما باندې دومره سخت اثر وکړه که نه چې ومې ویلې چې د هر څه نه نور زه تېر یم چې دا د یو داسې چا چې داسې یو پیغمبر وارث دی چې د هغې د برکت نه ځمکه او اسمانونه پیدا کړي دی الله جل شانه چې د مبارک علیه السلام وسلم نوم یې وخوسته په ما باندې ویلې دومره اثر وکړه چې زه د هر څه نه تېر شوم سره دې چې ټول سره بادشاه دومره احسانات کړي وو دومره نیکۍ دې مو سره کړې وې چې دی یو هغه سړی په دې خپله بادشاهۍ کې مقرر کړی و په مو باندې بادشاه مو ته داسې ریاستونه او چوکۍ کړې وې چې د بل چا په دې مو بادشاهۍ کې د ده په بادشاهۍ کې نه وې وایي دې وخت کې دا طالب دا خبره ته وکړه نو مقابله شروع شوه خلک هم خوندې لکه اوس وخت کې مونږ چې خلکو خبرې کړې چې یو خر پر طالب وګوره او دومره سوپر طاقت دی ملیان لري چې اوس دا به اوس دغه دا چې ټم لري او نور تیاري لري ډرون لري لکه د ننني عصر کې به چې زموږ مسلمانانو کومې خبرې کړې دغسې خبرې په دې محفل کې هم کېدلې چې اوس دغه طالب ته وګوره د جنید بغدادي خو د وخت لوی پهلوان دی د دې مناسبه څوک ګټلی شي خلک هم څوک خوندې زړه خوړلی وایه دی نو دې وخت کې جنید بغدادي چې مقابله شروع شوه جنید بغدادي د میدان کې زور ورته چپا کړه چې هر کله زور ورته چپا کړه نو جنید بغدادي ځان سمولو او دا غچ یې پر طالب د مدرسې دغه دی په سینا کې کېناسته چې سینا کې کېناسته جنید بغدادي رحمه الله فرمایي چې ما ته په دې وخت کې عرش عظیم ولیدلی شو داسې عجیبه حالات مې ولیدل چې مخکې دې نه مو نه ولیدلي چې د مو په سینا کې جنید بغدادي رحمه الله وایي چې دغه طالب کېناسته مقموزه مې ورته چپا کړه داسې عجیبه نادره حالات مې ولیدل داسې یو عجیبه کیف او حالت مې په پیدا شي چې په ژوند کې داسې عجیبه حالت مې ولیدلی نو دې وخت کې بادشاه هم حیرانه شو د خلک هم حیرانه شو چې داسې عجیبه خبره ده د وخت یو لوی پهلوان چې د بادشاه په میدان کې د ده نه بل چا مقابله نه وګټلې او نن یو ادنا خر پر طالب د ده مقابله وګټله داسې عجیبه خبر حالت مو ووینو جنید بغدادي رحمه الله فرمایي چې زه خپل هم بچا ډېر سپک کړم ډېر بد الفاظ مو ته وویلې چې څوک هم مو په ډېرو لویو میدانونو کې ګرځولی ډېرې مقابلې دې کړې
راوړي چوکۍ هم د رتبې نه هم لرې کړ ما خپل کور کلو زه خو د خلکو عالم ته په شرمولو وشرموله هسې رقم حالت یو افنان باید تو مقابله وګټله د جنید بغدادي رحمه الله فرمایي چې زه هم ډېر خفه شوم دغه جارب او دبدبه او رعب او ریاستونه د مو لوړ د منځه د شپې وایي داسې خفه وم ټوله شپه په غمو کې تېره کړه نو په مو باندې ونه څپي خوب راغلو چې په ما باندې خوب راغلو نو زه ویده شوم چې ویده شوم یو نوراني څهره مې په خوب کې ولیدله چې وینو به د مسلمانانو پیغمبر جناب محمد اقدس عربي صلی الله علیه وسلم په خوب وینم خوب وینم چې د مسلمانانو پیغمبر مترسي په خوب کې وایي دا پیغمبر علیه السلام مبارک موږ ته فرمایي چې جنید بغدادي ولې خفه یې وایي مو ورته وویل چې پیغمبر علیه السلام د ټوله د مور او پلار قربان شه مور نه خو بچه ډېر انعامات جوړېږي ډېر لوی ریاستونه او دبدبې د مسلسلوي د تو د وارث د تو د مدرسې د طالب د تو د باغچې د ګلاب په خاطر باندې ورته به ټول دلوسه ورکړل دغه مې ټول وویل چې د جناب محمد اقدس عربي صلی الله علیه وسلم د مدرسې د باغچې او ګلاب په دې باندې پیسو د مقابله کې د کومې پیسې چې بچیان مقررې کړې په دې باندې علم حاصل کړي وی نبی علیہ السلام مبارک ته فرمایي چې ای جنیده خفه کېږه مه د سینانې د مو سړی سره ولګوه جنید بغدادي رحمه الله فرمایي چې نبي علیہ السلام مبارک د مو سړي سره سینه ولګوله چې سینه د مو سړي سره ولګوله د نبي علیہ السلام مبارک په سینه کې چې کوم انوارات او تجلیات کوم فیضات او هغه ټول د مو سړي بیا صغیر نقل شو نو د جنید بغدادي رحمه الله چې د نن نه ډېر کلونه مخکې تېر شوی دی الله جل شانه داسې مرتبه ورته نصیب کړه چې په ننني عصر کې د نوم اخیستلی کېږي جنید بغدادي رحمه الله وجه څه وه چې ده د علماو د طلباو سره مینه وه د یو د طالب په مقابله د یو د طالب سره چې مقابله شوه دی د خپل ریاستونو او د رعب او دبدبې نه تېر شو هغه ټول کوم بچه چې په ده باندې انعامات کړي دي هغه ټولو نه تېر شو مفتی صاحب انشاءالله روح نحمده ونصلي على رسوله